محترمو لیدونکو د اسلام هغه لاره چې ستا رب ته د ټاکلې نشراتي اداره د کلام الله ترجمه او لنډ تفسیر په روانه پښتو ژبه کې وړاندې کوي. مفسر شیخ القرآن والحديث حضرت مولانا عبدالواحد واحدي دامت بركاتهم العالية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العلي العظيم. دا آیاتنا مبارکان چې وسمه تلاوت کړه د سورة النساء د 130 آیات څخه شروع پر 140 آیات باندې ختم شو. دا لومړنی آیات رابطه چې د ما قبل سره دادي چې دلته زم د ارتداد بیانېږي د مطلق کافرانو دا یو قسم دی. تر دې مخکې چې کوم آیات دي چې پای ته وګورئ هغه د ایمان ارکان چې پکې کې ذکر شوي وو. پای کوم وو؟ پای دغه وو ومن يكفر سوق چې کفر وکړي بالله وملائکه وکتب ورسول واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. دا د مجمل د ټولو کافرانو حال بیان کوي. خبرې ته متوجه است. نور د کافرانو تفصیل لسته بکړي چې هر څوک کفر په الله کوي. بارنو يهودو نصارام تر لاندې سول هغه کفر په الله او په رسول کوي. تاسو به سوال کوئ چې نو يهودو نصارو کله کفر په الله او په رسول کاوه، خو هغه د تورات ایمان لري، پر موسی علیه السلام لري، مثال په تور عیسایان پر انجیل او پر عیسی علیه السلام ایمان لري. نو دا کوم دي کافر دي؟ په هغه قسم نه الله خبري ذکر شوی دوی کافران په الله کافران دي، پر رسولم کافران دي. ولی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې اخر الزمان نبی دي چې دا نه مني، ولې نه مني؟ خو تورات کې ورته ذکر شوی چې دا نبی دي، په انجیل کې ورته ذکر شوی چې دا نبی دی راځي. نو چې نه مني خو خپل تورات او انجیل نه مني، چې هغه دې نه ومني نو خو الله دې نه ومني، خدای الله کلام نه بولي. نو دا ګرد کافران چې په دغه ځای کې سران غشتي دي، که يهود دي که نصارا دي که مشرکین دي، هغه خو له الته پرېږدو. هغه خو بیخي د رسول علیه السلام څخه منکر دي، د محمد علیه السلام څخه. د محمد علیه السلام څخه انکار د ټولو رسولانو څخه دی. ولې ټولو رسولانو گواهی پر دې ورکړي چې محمد علیه السلام په اخر زمان کې اخري نبی دی. بره د خدای څخه انکار پسې نه جوړیږي. نو مشرکان هم پکې کې وردچ، دهریان هم پکې کې وردرڅ. و دهری و هغه کافر ته ویل کیږي چې هغه آسماني شیانو ته عقیده اگر سره نه لري. لکه اوس په دنیا کې دا دهریت وخت تللی دی. دهری دغه د دنیا خپل پیدا د خپل چلیږي چې لکه د ملا سبب بلالي چې د التبی آدم علیه السلام الله د خاورو څخه جوړ کړی وو، دا به د جنتونه دي، دا به د دوزخونه دي. خدای چیرې و چالي دلی دی، دلیل چیرې دی؟ دې ته دهری ویل کیږي. چې دا کمونستان چې په ځینو هیوادو کې مختلف نومان دي، په افغانستان کې د خلقانو نوم ورکړي، دا کمونستانو کې اکثر دغه خلک وو.
ځینې کسان خو مازی په نامه د خلقي پسې ځغاستې هغه خو جلا و د جهالته څخه و. هغه اصلي د کمونیسټیانو تیوره و نظریه چې ده هغه دغه د بې خدایي ده چې جهان خدای نه لري. هغه مجبوریت ته دی چې منکر شوي دي. هغه دا دی خودي د خانانو سره حساب کول غواړي. خانقاه چې راټینګېږي چې دا دونه پیسې او جایداد دي د کومې خوا دی ورور دا خو خدای پاک راکړي دي. هر یو بانه کوي په حرامو بیا جمع کړي دی بانک پر خدای کې دی باره پر خدای ورته منکر دی چې خدای خو نسته اوس چا درکړي معلومدار خپل ظلم درکړي برای نو ځینې تقسیمي ایجادونه ځینې اخلي اشپر جریبیان چې ځینې جوړ کړي. دوی د الله څخه په دا خاطر باندې منکر دي او پر دې باندې بیا خپل دلایل لري. غټه مسله ده دا نو په جهان کې د دې په مقابله کې بیا د اخوان المسلمین تنظیم د دې پر مقابله جوړ شو چې دغه کار دغه و چې د دې د دلایلو جوابونه باید ورلره ورکړي. عام مسلمانان خو دې شیانو نه پوهېږي چې د هرې جزئیې جواب ته د اسلام ور پیدا کړي. هغو دا کار په مخه بیا واخیستي. نو دا په جهان کې یو نظریه و. زما د خبرې مطلب اوس دا دی چې په تېر آیات کې چې مطلق کفار غندل شوي وو، که یهود دي که نصارا دي که مشرک دي که دا دهري و مرتد دي بل دي ګرده پکښې کېږي. د اوس درس چې شروع کېږي اوس تفصیلا یوه ډله د دې څه مرتدین بیانوي چې الله وایي دغه مرتد دا د کافرانو څه دام دغسې اغلس شی دی. مطلق کافر خو بیان شو اوس یو شاخ راپورته کوي تفصیل ورلره ورکوي. داسې فرمایي الله پاک ان الذین بېشک هغه کسان آمنو چې دوی ایمان راوړي مسلمان دی مؤمن دی شیان یې منلي دي دغه د ایمان ارکان امنتو بالله پر ټوله ایمان راوړي ثم کفروا ثم بیا کفرو دی کافران سی چې کرا برته منکر سی مرتد شي د یو دنیوي منفعت په ار لحاظ خالي کفر غواره کوي. لکه هغه مخکې هغه بشیر چې تیر سوی د بني ابیرق د قبیلې څخه چا تعمل نوم یاد او چا بشیر په روایت کې اختلاف راغلی چې کوم اختلاف پر ثابت اسوله چې نبی علی السلام حکم صادر کې چې لاس ورکړي د ولاري مرتد سو مکه ته ولاري دغه مشرکان او سلطر مرګ پر هغه باندې پاتې نو دغه چې ایمان نصیب سوی ثم بیا کفرو دی کافران سوی دغه تباره مرتد وای ارتداد د ګرځېدو ته وای یپلا د اسلام دین کې الله سبحانه چې بیرته پښیمان اوس ارتداد یو کې شای ورګرځول دا یو خاص قسم کافر دی دا مرتد. ثم بیا بیرته امنو ایمان راوړي بیرته بیا بار راشي د کفر څخه یا مسلمان کېږم بیا کلمه وای. ثم بیا کفرو دو مر بیا کافران سي د جنت ثواب اشد عمر چې کافر سنو څکی. ثم بیا ازدادو دی زیات چې کفرن ازروی کفر دی په کفر کې ور زیات سمنه یعنی دا پلانو در مرګ پوری پر کفر باندې پاتو سی بیان کلمه نسو نصیب زیات کفر دغه معنا. ثم بیا ازدادو دی زیات سول کفرن ازروی کفر زیات سو معنا دا کفر یو وجود کې امتداد ورکی تر مرګ. لم یکن الله لیغفر لهم لم یکن ندی الله الله پاک لیغفر چې بخښنه دی وکي لهم دیلر ولا ليهدي او نداس دي الله چې هدایت کې وکي هم دي در سبیل د حق لاري الله وجته نزنه حق لارو شم نه مخبرات ولرکم دوار دروازه پر د باندې بنګي. وس دلته د آیات ترجمه خو ته سیواره د چې یو سړی مؤمن یې بارکو پر وکي دا اول کو پرس بیا برته ایمان راوړي دو امر بیا کافر الله دینو بالا ولاړي جواب د دې مطلب دا نه دی ک سړی مؤمن وو برای کفر مختار کې مرتد سو پر دا غوار دا واره کفر مرسنه الله بخښي تعدد خو علاوه چې کدو عمر بیا کافر سی بیان نه بخښم. موږ دغه د عمر کفر چې دی مفسرین رحمت الله علیهم وای دا قید احترازی نه دی چې هغه کفر ځنی باس چې هغه بخښم دان نه بخښم یا هغه رقم نه دی. دا قید واقعي دی. قید واقعي دا دی د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ځینې کسان دغه سی پیښ شو چې ایمان راوړي بیا کافر سو بیا ایمان راوړي بیا کافر سو. دغه واقعي په اعتبار د دوه واره کفر د ذکر کړی دی. کنه چې ایمان راوړي یو ور کافر سو پر کفر مرسي امي الله نه بخشي کبه دو عمر ایمان راوړي دو عمر فس کافر سي امي الله نه بخشي. حکم عام دي چې پر کفر څوک مرسي دغه بخښنه نشته. کدا چې ما په خبره تاسو پوهې دلیاس تاسو به د آیات ظاهر ته دې نه ګوري چې الله خو نو ویلي ملا صاحب چې باراول چې دو عمر کافر سي جنه بخښم نو دا خو اول ور کافر سوی دا په دا کفر چې ورسره دا خو نو بخشي. موږ دا قید کم احترازي دي چې اغه ځنی باس اغه داخل دي دام داخل دي. دا واقعي دي واقعي سمانه فقط اغه پیښه چې د نبی علی السلام په زمانه کې سوی دی غي پیښه مطابق وي چې دغه پلانې سړی چې مؤمن او بیا کافر بیا مؤمن بیا کافر الله نه بخشي. کني چې اول ور کافر سوی وای پر هغه کفر مړی امي الله نه بخشي. کدا یې په مضمون پوس بس مگر کسړی مؤمن او بارک کافر برای برته کلمه او مسلمان سو الله بخشي
بیرته بیا کافر سو، بیا د عمر کلمه ویل مسلمان سو، بیا الله بخشي. مګر و چې د عرب لا ایمان نو واقعي په اخلاص باندې فقط د پاره د جلب د منافع یا د پاره د بچاو د خپل مال دغه د پاره کنو کچیر واقعي ایمان او هغه شیان هغه الله تعالی ځنه قبلي. دا دوم چې وسره وایي چې بشر المنافقین دلته بیا هغه د منافقانو ډله راپورته کړ. دا خو د مطلق کافرانو سره لکه دا مرتد چې یو ډله وي، منافق خو یو ډله ده کنه. د مال تفصیل د کفار وس نو را شروع شنو. منافق بیا دغه دی چې په باطن کې د نن کفر لري، په ظاهر د منفعت ته چل لپاره چې د اسلام احکام ښکار کړي. دغه منافق وایي چې کافر منافق دی. یو د مسلمانان ګای یو بل ته وای تیار منافق چې د ځانه جوړ کړی دی. دته منافق عملی وای عقیدوي نه وای. دا به څنګه منافق دی؟ په ایمان باندې سم د منور دی، زړه د ایمان ډک دی، د اسلام ګرد قوانین مانی، مګر چې وی زمړ یو ځای په ګناه اخته چې وی د مثال په تور خدای نه کړه شراب بچي یا به غلا کړی یا به بل کړی. دا عملی منافق دی. عملی څه معنا؟ واقعي مؤمن دی، سم سړی دی، خو عمل د ایمان سره نه دی برابر. هغه بل عقیدوي کافر چې وو هغه د اعمال د اسلام کول ظاهر بالمنزونه کول، خدای المنزه د عقیده سره نه و برابر. عقیده په باطن کې پټ کوپری ساتل او ظاهر د شیان ښکارا کول. نو دلته چې وس کم زم او بد بیانې الله پاک په دغه بشر المنافقین آیات څخه بیا تر بین العزه لله جميعا دا دو آیات دا د منافق په باره کې دغه عقیدوي منافق بیان کې چې په باطن کې کفر دی، ظاهر اسلام ښکارا کاوه، مګر ګای تر طاقت ووزي بره په دا ظاهر کې کفر ښکارا کوي. ګل خدای په باطن کې کافر دی. هغه هر شی چې الته په باطن کې خو زړه چې نه کې هغه سي جوړم را باس دیندوانه زونه چې راوځي نو خو دیندوانه جوړنګ به دي سنې چې زونه چې دیندوانه شي جوړنګ د خټکی او د چمبر خیال هغه رقم خو نه کیږي. نو د باطن زړه خو کفر دی. دلته قرار چې هغه جوړنګ سروي راوځي هغه مر کفر ځنی ښکارا سي کنه د په زور پر د سروانه د اسلام جوړنګ ورغوړه ولیو علاوه هغه تیغ ځنی ووي د دې بیان کوي. بشیر زیری ورک المنافقین او منافقانو ته چې د دوه امداله سول د کفار څنګه زیری به په دې سره چې ان بشک لهم دیلر عذابا عذاب دی الیما دردناک. عذاب دردناک دا نو بخی جاءت مبالغه ده چې دا عذاب په درد اخته دی. د دې دوه خبرو فرق ده. دا عذاب دردون کی دی، دردون کی دا معنی چې اسړی په درد اخته کی. دا عذاب دردناک دی، دا عذاب په خپل په درد اخته دی، د خپل ځان په عذاب دی. نو بل سړی چې پکښی کی دی هغه به سره کوي. لکه موږ تاسو په خپل پښتو لهجه کې دا رقم وایو، موږ وایو دا شی ډیر خوندور دی. دا دونه مبالغه نشته پکښه، خوندور شی دی، دا انګور خوندور دی. بل چم دی هغه به دا چې دا څه خالص خوند دی. کنه دای خو خوندور د خوند فرق شته. نو دا چې ډیر خوږ برای خالص خوند دی او چې لږ خوږ برای خوندور شی دی. دلته د عذاب کې دوه قسمه تعبیر دغه الیما کول کیږي. دوی لره عذاب ست الیما دردناک. دا ډیره مبالغه ده چې بیخي بد عذاب دی، دون خطرناک عذاب دی، عذاب په درد اخته دی. وای دا دوزخ دغه رقم دی چې الله ته شکایت کوي، یا الله سره و خورسم ته خدای وسه اجازه راته وکړه. نو الله دې اجازه ورته کوي سا وکړه بارون دې خپل نه پستنګي څه فارغ شي. نو چابل سړی پکښی کې ناس دي داغه بس عالم یا علی من دا معنا چې دردناک نه دردون کی. دا ترجمه هم سیکیش دوړي دلته سیکیش. نو زیری ورک المنافقین و منافقان ته به په دې خبره سره چې ان به شکلهم دی در عذابا عذاب ست علی من دردناک یا علی من دردون کی. کته ونو زیری خود خوشحالی په خبر کې استعمالیږي چې یو سړی چاته وای زیری می در باندې هغه ورک زوی پیدا شو، یا د مثال په تور قریب چې په باندې کې و ادي رایله سوی دی راغلی. زیری خو دغه خبر ته وای چې د مخ بشرا دی وغوړیږي د پوسټه کې دی خوند ورکې بره خوشاله سي. دلته خدا د غم زیری دی، دا نو تحکمن دی. الله په د منافق رخصان وای چې زیری می در باندې لکه سړی چې د چا سره ډیر عداوت لري بره خلک نه ورته چې بره د بدیګ مبارک څخه مبارکي خو به پرزي ورکول چې زیری دلی و یا د حجر غل یا د بره د بدیګ مبارک صدر ډری په رخصان په وینو. دلته الله عز وجل چې د منافقان د الله په دین رخصان وي، نو الله وی زیری پر وکړه زیری می در باندې چې تا ته به داسې عذاب الله درکې چې هغه بدردون کی اهانت ولرو کی سپکاوی ولرو کی ست د الله جنس پک غړي ستام دغه عادي چې د دوزخ عذاب په زیری در باندې تعبیروم چې زیری می در باندې. نو پیغمبر ته وی زیری ورلره ورکړه. پس الله دغه منافقانو حال بیان چې دینو څنګه دی. الذين دا هغه کسان چې د منافقان یتخذون چې دی نسی الکافرین کافران په ظاهر هم اولیاء دوستان.
دا د ظاهري ما په دې ورسره کښېښوه چې په باطن کې خو دی زوی مړی چې کافر دی چې کافر دی په خبره پوهېږي په باطن کې خدای محبت کوي د کافر د باطن خبره خو نه ده خو په دا ظاهره یو پرده پر اواره وه دلته مولا هغه زوړ سر و دلته په ظاهر باره د کافر سره دوستي اعلان کې دا په هغه وخت کې دوی کوي چې هلته د مؤمنانو په لاس سپکه ومینې چې هغه په لاس سپکه ولیدله باره وه یاره دا مؤمنان خو زما په خیال کمباله یې ټوله ده دا حکومت خرابېږي دا د مسلمانانو یا راسه اوس لا د هغو سره لکۍ بنده کړه عبارانو هغه شی را ښکاره کړي ظاهره چې معنا زه خو پخوا لا د دوی پر خوا باندې یم کنې پخوا د اسلام ښکاره کړه سید د پخوا څخه یې باطن د کافر و ظاهره یو پرده پر غوړولې او الله دغه د ځای ښکاره کوي الذین دا منافقان هغه کسان دي یتخذون چې دوی نیسي په ظاهره هم څه معنا یې لکه په باطن کې چې وه الکافرین کافران نیسي اولیاء دوستان دا د ځان انډیوالانو دوستان بولي من دون المؤمنین ما سوا د مؤمنانو دلته د مؤمنانو تشاس نو الله عز وجل وایي ایبتغون عندهم العزة ایبتغون ایا دوی غواړي عندهم په نیز د کافرانو العزة عزت خو د دنیا عزت یې په کار دی چوکۍ یې په کار ده باروي چې د کافر سره د خپل دوستي را ښکاره کړي اوس لا په خوله غېږه نارې ورسره واچي زنده‌باد زنده‌باد خو عزت غواړي نو عزت کافر سره دی فإن العزة لله جميعا ستا په نظر دا دره چې د مؤمنانو عزت نور ختم سو خلاص ګرد خلکو جواب وجن تور لره ورکی یا راس وسنه هغه باطنی کو پر ښکارا که د کافر ملګری سره دوستي ورسره اعلان ک الله وی عزت غواړي عزت د الله په لاس کې دی دغه کافر ته به ورسه مګر دا رقم به دې بسترګې مړې نیولې ورسره برچ به اریان چې د ځان به اوس بیرته سپیناوي څنګه کوي د امریکایان چې واره د لیز مش په کلی کې داسې څوک و بس په اواز وسره یو ترجمانی کول بل چیش کول برای به د بل خبریم کول نه یو ورځ دلته واره لمباره مارتول د ګرد زمانه پر یو رقم نه ده دغه کار مکه وکړه ارکشنه الله عز وجل روزي درکې دلته خپل مزدوري کوي دا کوم شیان چې کوي او دا سپک خبري ولي کوي مال دا ماته را رسیږي مال بیا په ول اکه بیا سترګي ولري دلته یا بدر چړې کیرسه او یا به دا رقم چې واره به مسترګي به امرین ولیدا مکه خو اوس په خارج کې ځان غایب کړی دي پر د ډیره بد ولګید چې ستاره کیسه دې پسې لکم لا چیرو طالب یا چیرو کوم بل اده ټوله سوال نو که اوس بل فرض دی وای نو برابر بسوري چې پایخه دغه شنیسو چې پایخه دغه شاته صفات کا و دا رقم نو الله عز وجل عزت ما سره دی عزت چې زه چاته ورکوم هغه دی عزت د کافر په لکې کې نه دی منځ د کافر لکې څنګه کې ته عزت غواړي دا د منافق حال در تسرګن کې د منافق کار دغه دی ظاهر خو اسلام د ښکار کاوه خو کې عزت الته وجدي ځنځغلي د تابه یوزي بالا ورځي ورته هغه مؤمن دغه د تابه نه وځي هغه بابا عزت الله سره دی په اختیار کې د الله دی چې کوم چاته عزت ورکاوه د هغه سره به دا د کفر په قدرت په د ظاهره باډاس په دغه کې نه دی کدر ته به عزت سره د آخرت عزت من الله سوالا کوي منافق خو د آخرت سره اړه نه لري هغه د دنیا شی او شی غني او عزت ته ګوري تر دغه دوه آیات هغه د منافق حال بیان کی چې د منافق حال دغه د شته به د عذاب زیری ورلرو کې چې د دوزخ د مبارک د عذاب الیم د مبارک زدا یې د عمل راپورته کی چې خاصیت دغه د پسی وګوري د خاصیت د منافقینو خصوصیات کستې سپام دي په قران کې به خډیر بیان شي دغه د چې د منافق پیژندل خورا مشکل کار دی د چې تر لیبارټری باسي لکه هغه مرض چې ډیر مشکل شي برای پر شروع لیبارټری وګورځي مرض نشي معلومه ونه ډاکټرانو تاریان علاج نه کوي منافق زخت خطرناک دي ګوري د سورته بقره سره ته چوغري د مؤمنانو حالات په څلور آیات کې بیان کړی دي د سوچ کافر په دوه آیات کې بیان کړی دي د منافق په 14 آیات کې بیان کړی دي چې دای پیژندل یې ګرانجه نو مؤمنانو ته الله مختلفه نقشه شي یو نقشه دغه ده چې د ظاهري عزت شوکې دي د تعب یوزي د کافر ته ورزغلي نو مؤمنانو چې شنه راځي اگر چې تاسو صاحب کې ولاړ دي پس الله عز وجل فرمایي وقد نزل د دې ربط په ما قبل سره دادي چې مؤمن ته نو هم الله ور پام کوي چې منافق دا کار کوي چې د کافر سره عزت غواړي نو ته ځینې منې چې د کافر سره به تکشینه د کافر سره محبت دوه قسم دي یو قلبي محبت دی د دې منع الله تعالی په داغه سورته نساء کې په دایو سلوشتم آیات کې د فرمایي الله پاک یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولیاء اے مؤمنانو کافر په دوستی ګر سره منسي ګوره د دوستی څخه مؤمن ګر سره منع کوي در هغه دوستی څخه را منع کړه وجه خاطر بیا بل قسم دادي چې زه خو دوستی نه ور سره لرم ولکه به سره شته نه راځي بد مې نه راځي کافر بد دی دوزخی دی الحمدلله چې مؤمن مګر دا ور دي په مجلس کې کښینه
الله وایي نو دغه مجلس ته چې ته ورځې دوست یې نه، دا مجلس ته بیا ګوره. ګای دی په مجلس کې ته مازه ورسره کښېنې چې ښې خبرې شروع کړي، د قرآن کریم آیاتونه به استهزاء به پکې، یا به د اسلام یو څه احکام یې پر بل یاد کې چې معنا دی خو یا د ملایانو سره محبت لري یا د جن سره محبت لري، نو ور د واره په دغه رقم یاد کې دلته پلاني مولوی صاحب دغه رقم ویل ابل نو بر تی لکه د مولوی صاحب باندې کوم د ملا صاحب کوم کار سم بره هغه د ملا صاحب کارونه د دې دلیل کې چې نو آیاتونه مغلط کړي، حزب په خو ملا به ګناکاری بره خبره سی دی نه دی سم، دا خو بل مسله اسوه یا دی هغه په لغت وي علاوه په دغه وخت کې جناس تم حرامه ده سره سیدی په کافر بنشه نور غټ فاسق غټ ګناکار شته د سره ناسي مجلس ورسره کې د استاد مخ یا پر عام علما ولګیږي یا پر قران لګیږي یا پر شریعت محمدي لګیږي ته واقعي دوستي خو نه لري، کله دوستي وکړه خو د دې د جامع تسبیح په خبره پوهیږي دوستي د زړه محبت هغه منع تعلت په یو سلو څلور څلورشتم آیات کې مطلقاً کړی ده. په دغه آیات کې وس د دوستي منع نه ده، دوستي خو معنا هغه خو د مسلمان شان ګر سره نه دي، دا ظاهري ناس ته تجرا ګرځي چې وای ناس ته بلانه کې په کوم صورت کې په هغه صورت کې کده ستا په دین ستا په هغه ته چې عقیده لري مقدسات لري په محراب او په منبر په سخند وا یا چې کوم څوک اهل د محراب او د منبر دی په غوې په سخند وا یا صحیح قران کریم رخصنده په دغه ځای کې علاوه ته ګناکار غټ فاسق چې ورسره کې کافر بنه کافر هغه وخت ګرځي چې دوستي ورسره اعلان کړي لکه دوست قوتونه دغه خبره ته چې وګوري چې څنګه حیانت د قرآن سوای ته دوست شي دي سیدی کې په کومک راغوښتي دی وا کومکی دا یو تعبیر دی دا چې ته دوست کې وادونه چې په دې ګرځي دوستان دا وقت په تحقیق سره الله وای دا تور ته به تاسو متوجه است نزل الا نازل کړی دی علیکم پر تاسو د جن نزلت صدا معلوم خو د ماضی څخه ده الله نازل کړی چې معنا د حکم خونو مخ کې رسول دي چې ماضی ور پیادې د منافق په بغل کې دا خبره رااله چې منافق د کفارو سره کښینی الله او مؤمن ته تخمنه وخت لره منع کړی څنګه دا صورت چې دا اوس موږ وایو صورت نساء دا خو مدینه کې نازل شوی یو بل صورت یو صورت الانعام ورتوای دا نساء چې وس خلاص د خیر پسې مائده صورت دی مائده چې خلاص پسې انعام صورت او د الانعام صورت په مکه کې نازل شوی اگر چې په قران کې ورسته الته پروت دی په دغه وخت کې له علاوه ما ته منع کړی چې د مشرکانو سره په دې وخت کې په مجلس کې مکشه نه کدوې د آیاتو استهزاء کول د الله پاک د قوانینو استهزاء کول د رسول علیه الصلاۃ والسلام زندگی چې په مکه کې و خود د مشرکانو سره ګډ وډ دلته دی ګرځي د کنه ګرځي خو یو کور د مؤمن بل بد مشرک خو څنګه په عذاب اجر لسکاله هغه خواري پر دې تیر سوجه چې تعبیر نه پکول کیږي چې رقم اذیتونه ورسوله نو د مدني صورت چې دا اوس کوم آیات موږ وای الله وای دغه خبره چې د کافر سره مکشه نه کده په جن بسخند دا خو په خواله د شوجه د په مکه کې چاته کمزوري ویلا ما مور سره کړنه نن چې په مدینه کې ته حکومت لري ته خپل ځان ته ریاست لري دته خو به خځنه منعي ولې خدای د منافقانو کار دی منافق بور سره کېږي دوی سره نو کدای سو مضمون تسپویش وقت په تحقیق سره نازل کړي د په خواله علی پاک په سورته الانعام کې اتشبیتم آیات التجبا وګوري الله وی و اذا رايت الذين يخوضون هغه وخت ته ویني هغه کسان چې دوی خوت دغه دوی چې سړی د وبو کې نه کښنان په وبو کې لمیر بارای راسي چې دای په بارنو دغه سی ورلاسي په د وبو نن نو څه پکې کې ډوبسي نو دا کفار د منافقان د اسلام په د غیبت او په د استهزاء کې ګاګي ورغټس بارای نه پښیمل میږي نه غوژنه بار تخبر ورته دا وسه بلادي رنګ د انسان د هغه کفریات خپل غورځي چې بار سړی ورته اړین دا نو خوف دی نو الله چې تی وی هغه کسان چې دی خوف کوي غټه کیږي په آیاتو کې زمر فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير مخزن اړه چې ورنسي ترڅو چې په بل خبره کې غټه سو بیا کوړتل دی یو کار د پاره دا چې دی د الله په آیاتو کې غټه دی ورخصندونو په وی استهزاء او توهین کې په دغه وخت کې اعراض نه کوي چې ورلروار نشي هغه سورته انعام آیات الله دلته اشاره کوي چې دا خو په خواله ما ترا منع کړی وي الته می دا بیان کړی دي چې کدی په آیاتو کې خوف کا وخت کښنامه شته د ازي واوري ته د بجې خبري واوري ولې نو ته څه چم کې پکښې کې ومشلې جنگ سره کې خو هغه امن خرابېږي کنه کینو د کوپریات او دلته څه د پاره ورځي مور لره ورځي به تبع آیات متوجه است وقت په تحقیق سره نزل په خواله نازل کړی په سورته انعام پاتش په تم آیات کې علیکم پرتیسه کوم خبره نازل کړی د کتاب په قران کریم کې ان دا خبره و اذا وقت سمعتم شتي واوري آیات الله آیاتنا د الله تعالی واوري پر رقم یکفروا بها یکفروا چې کفر کول کیږي به په دې سره
هغه پلان دا پلان آیات څنګه کول کیږي هغه پلان ملا دغه ته لکه دا آیاتونه دي دا آیاتونه خدای د کوپر په کول کیږي ويستهزئ بها چې استهزاء او رخصت کول کیږي بها په دغه آیاتو سره چې ته دا واوره فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا تسمخشني معهم د دې سره تر څو وخت مخشني حتى يخوضوا حتى تر هغه وخت يخوضوا چې دی غوټه کیږي په حدیث په یو خبره کې غیره ما سواله دغه چې دغه خبره پرېښول د آیاتو استهزاء او رخصت د دې انکار پرېښه بارکه بیا ورتیا کار دی خبر ورسره په دغه وخت کې مورزه په دغه وخت خدای تام سپک استعمالي قران او آیاتونه ورسول استعمال او طالب ګرځي د سپک د استعمالي معنا چې ازمر مقدسات کې کېدای سپ خبره تاسو پوهیږي دغه په صراحت وسوای سم د دې مجلسو ته ورسي باروي د املا او د طالب د تقدس ور ختم کړي تقدس دا معنا په خوا بخله نور اچول چا چې څپک شي کوي په عام علما او طالبان کې په کافر کېږي باینه په سړي تلاکیږي دی وای د الکانو د مغزو څخه دغه خبره وباسي واستذنی ځوانانو ته وګوره چې ارکم کوجایو د املا او د طالب په باره کې ویل د دته د جنا تقدس کړی چې معنا مینه نه را باندې تلاکیږي نه کافر کېږي بیس نه راکیږي او حال چې دواړه ولا بلا چې پکېږي زموږ د جن فیصله ده چې د علما او د طلباء سره د جن په خاطر باندې بد وړل د یو ملا چې د جن په خاطر بد وړي مینه طلاق د معنا چې د مینه سره جلاس ولې دای کافر شو یو دای د ملا سره جنگ کړی هغه ملا د حق غوړلی ملا د تشکنزل کړی ملا د غیبت کړی برای بد مزنی کیږي دا شخصي خبره ده یا چې د جن په خاطر نه ور سره جوړ چې وسور ته پلانې ملا تعالی دلی یا ستا حق غوړل دي ستا جایداد لاندې کړی جانو په تشکنزل وته خدای د دالته هغه باطنی خو بس نه بل رقم ارمان نسبک شي چې راس دغه وسور ته چې تماته په ټول حیات تعالی دلی سره کښنستله تا د خبرې اورېدلې نو دا جاهلانه ده دغه ځای څخه د احکام پکې نو هغه حکم د شریعت هغه دی چې د مینه پر لجلاس چې پر لجلاس نو الله پاک ورلره ورزم دی خدغه شی دی تس آیات متوجه است الله داخله په خواله نازل کړی دی په قران کریم کې هغه مضمون د اوغه تشبیهتم آیات العام دلته د راپورته کې فجازه کې چې په مکه کې لازم منع وي په مدینه کې خو به منع چې نه بور سره کښینه نو کته چې ورسم نو بارت سره کیږي الله هو مبارک حکم زدر شایم انکم اذا مثلهم دا وز مولوی صاحب فتوا ده کدا د مکی فتوا ده الله عز وجل حکم ورکی انکم او کدا د پنجابیانو ده وس قران ګرځ پر پنجابیانو تاوان دي کدا قران حکم اله کدا د پنجاب زمن وس سبب با قران خو شدید نبی علی السلام سره غلی دي زه د قران حکم بیان او مت دا خبر کې استا کوم ځای خو ډیر ناری چیر وای نو انکم بشک تسی اذن په دغه وخت مثلهم په مثال د دوی نو خبره د دې پر کم ګرځي کو سره راځي سولې په مثلهم نو په هغه صورت باندې بنادي چې د خبرو تورځي دي اوره پرازي ام یې بره بیا زور سره تفصیل د خبرې تورلر کوم ان الله جامع المنافقين والكافرين دلته یو بل خبره په دې آیات کې اوس په دې شی د زیب شراوام په د آیات پای چې شزه د کافر سره نه کښنه چې د آیاتو کوپر کې استهزاء پکې زه د منافق سره کښم د الله کافر راته یاد کی علاوه منافق کافر به سره ورونه د دوړو زید او ژخت د منافق سره نه سکښنه استلای په دغه ځای کې کافر او منافق دوړه الله پر له جوړ کی چې حکم یې ام پر له جوړه دي سنې د اخر حکم ته وګوره چې الله خو نو کافرانه ده ولا چې د کافرانو سره مکشن علاوه د دوړه د یو اس غوړونه سره یو شی د دوړو سره بنکښنه ان الله بشک الله پاک جامع را جمع کوم کې دي المنافقین د منافقانو والکافرین او د کافرانو چې جمع کوي سره په جهنم په دوزخ کې جميعا ګرد نو چاله وځه په دوزخ سره جمع کوم وجه سره جمع کوم تو خمه یو دي د سیمو تو خمه د کوپر دي نو چې تو خمه د کوپر دي لکه د کافر د ناس څخه چې را منع شي مؤمنه د چا د ناس کې منع د منافق د ناس څخه ام منع کله اسمه په خبره تسپويږي دغه آیات کریمه مضمون چې دا اوس موږ وای دا چې کفارو د آیاتو استهزاء کول مؤمنه د دې د مجالسات را منع کې لکه امر کې چې منافق یاد کې چې منافق دغه خبيث چې د کافر مجالسات یې خوښ دي نو علاوه چې د مجالسات چې د کافر سره کې د منافق چې د ظاهر اسلام ماجش کار کوي علاوه ما په قران کې دروښه چې د بد کار کوي غلط کار کوي نو مؤمن ته چې د ایمان دعوه کوي ته خو به وکړه لا منع کړه په مدینه کې امځنه منع دغه مدني آیات دا اوس چې موږ وایو مګر و حواله پر چا ورکړه پر هغه مکه آیات چې د هغه وخت له هغه لمبر ماده کې چې په عام کې تشبیه تم آیات بلکې څوک دا خبر کوي چې د منافقانو سره بنوښنه مداخونه دي ظاهر المنس کې ماجه تراځي علاوه د سر امکشنه دی د کافر خو مار سره یو شي د دواړه زده وخت بیا نو چې دغه د ناس څخه منع ده هغه څخه منع پر دغه ځای
خبره ده چې انکم اذن مثلهم چې علاوه که ورسره کښېناستاست او دوی د آیاتو بد بیانول سپکاوی یې کوه نو ته د دوی په رقم یې. دا په کوم صورت کې چې دی د هغه سره راضي په دې خبرو باندې. تفسیر راوړي دي چې د کافر سره ناست دغه وخت کې چې د آیاتو استهزاء کوي اهانت یې تور لره ورځي پر 15 رقمه باندې ده که د رضا په خاطر و چې تم په راضي و چې ځان کوم په ما دغه خو نه زما پلار ته شکنځل کړي نه زما مور ته کړي نه ماته ما نه راځي کړي ده نه مور خو آیاتو ته بشکنځل کې زما په آیاتو خو ملایانو ته به کې زما په ملایانو خو ماجد ته به کې زما په ماجد دغه چې مونږ کې الله وینو اذن مثله برسته د کوپر چې دی واکي سره یو شی د مازی وای ته پرازي وای نه فقط د کول خلی او د خلاص خلی پاک دي ته مازی خلنه خلاصې پزړه کې جاده خوښه ده د خله خلاصه کړه د برن بیا سره یو شی است. دوهم بیا دادی چې ته خو د کوپریات اوري مګر ته خپل بدوالی ښکارا کوي چې زما د خبرې نه دي خوښ زما د مخه ودا د خپل هغه کراهت د دې خبرو څخه چې دا کافر کې یا منافق کې تاش کار کړ او تور لره ورځي ګوره ناراضه یې هغه خپل ناراضي ښکارا کوي بیا مرځي بندر دی سره تازه په دا نه بیا سړی فاسق سو غټ ګناکار سو د جن نه وځي دا فاسق مرځه ولي ورځي د مجالسات منع. دریم صورت دا دی چې دای خو په دغه شي کې اخته دی هغه د کوپریات در خل راوځي باندې یې د آیاتو په باره کې هم یا په نور مقدساتو کې هم دا کوي په دغه وخت کې نو بیا ستاسو ضرورت دی مجبوره کار دی ورسره باندې براوه د ازما کار اوس عاجل دی زور لروزم دی کوپریات وای شي چې خوښ کوم نه دي په ناراضه مګر مجبوریت مې دي دلته چې ورځي مباح کار دی بیا پروا نه لري. دا څو حالت اسودره که پرازي وي قلبا کافر کیږي ورسره که پرازي نه وي اظهار چې دغه کاوه چې زو لا کرازي کار امن لري ضرورت نه لري ورځي نو بیا فاسق شوی که کار درلودي مجبور به خپل مجبوري په مخه خسوي بیا نو مباح دي پروا نه لري. دا درې صورت سلام صورت بیا دادي بالا ودی کوپریات بادیه دي د خلای را باسي زوی مړي زه په پیاجم چې دا غلط خبر کی مګر زه د جن دعوت ورکوم ورځي وای زه د جن ورسوم ورشای مې کوګونې چا په اثر وکي په دې صورت کې بیا د عبادت دی بیا ثواب لري. نو که څوک دغه څه غلطي مجلسو ته پنيته دعوت ورلره ورني د ورتګ بار صاحب مګر دعوت الته وکینو هغه د جن دره جوړته بیان کې دایته لرم صورت. پنځم صورت بیا اغترار دی. اغترار مجبوریت ته ویل کیږي. مجبوریت به څه معنی دا د مساتور مجاهد دی طالب دی املا دی کفار کلاند کی برایو بندیه کې الته لاسونو ورتړلې دی په کوټه سکول کړه تحقیق ته چراغواړي د مخه کوپریات وای هیڅ وسخواره کې نه رسیږي ستا په قران شریف نعوذ بالله نعوذ بالله ستا په رسول نو دلته کې دی او خبرازین نه دی او وسه ام سره کوم نه رسیږي چې دني وزغلي دني وتشتيږي دلته بارچ بیا دی معذور دی بیا ګناه نه ده په غاړه. واخر دعوانا الحمد لله.